د څلورو ورځو په تېرېدو سره لا هم د ولسي جرګې ستونزې نه دي حل سوي. سلام مینه او درنښت. که چا تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او خواته د بیل علامه هم ووهئ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې د ریاست پر سر د رامنځته سوي شخړې د حل په هدف ټاکل سوي پلاوي خپل کار پیل کړی او د چهارشنبې په ورځ به خپله طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د څلورو ورځو په تېرېدو لا هم د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته سوې شخړه نه ده حل سوې. د دغه پلاوي یو غړي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ د 1998 کال د غویي 13 رسنیو ته ویل چې ټاکل شوی 22 کسیزه پلاوی د ولسي جرګې په ارشیف کې په دقیق ډول د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ویډیوګانو له لیدو وروسته خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کوي او وروسته به پرې د جرګې د غړو له لوري رایه اچونه کیږي. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصلي ترمنځ انتخابات وسول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دغه انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 130 او کمال ناصر اصلي 55 رایې وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټونکی دی خو ښاغلي اصلي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي 130 رایې د ټولو 240 وکیلانو 50 جمع یوه رایه نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وسي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه باسي قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. کمال ناصر حوصلي چې د روانې شخړې یو اړخ دی د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هغه پریکړه ورته د منلو وړ ده چې د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنۍ دندو د اصولو له مخې وشي.